بیا نسخ په درې قسمو سره دی چاته یاد دی یو هغه چې حکم یې پاتې شي آیت منسوخ شي بل آیت پاتې شي حکم یې منسوخ بارک الله فیک کله داسې چې تلاوت او حکم دواړه منسوخ شي تلاوت او حکم څنګه یعنی یو آیت قرآن کې وو هغه قرآن نه هغه آیت ختم شو لوستل ختم شو او هغه مسله هم ختمه شو نو تلاوت هم ختم حکم هم ختم کله داسې کېږي چې تلاوت ختم شي حکم پاتې شي لکه قرآن کې دا خبره وه د رجم هغه بارک الله فیک چې کم سړي واده کړی کمه ښځه واده شوي او زنا وکړي نو دوی به رجم کېږي دا خبره قرآن کې وه آیت و هغه آیت منسوخ شوی دی اوس هغه آیت نشتی یعنی تلاوت یې نشتی او حکم پاتې دی ښه دغه شان د رضاعت مسله 15 پیرې عایشه رضی الله عنها وایي دا په قرآن کې دا مسله راغلې کله داسې وشي چې هغه تلاوت یي حکم منسوخ شي او دا خو قرآن کې د دې ډېر مثالونه را روان دي لکه نږدې به د قبلي مسله راشي نه یا د شرابو یا زنانه چې خاون مړ شي یو کاله پورې به کور کې نه بوځي دا را روانه ده یا د کافرانو سره صبر هغوی ته بلکل څه نه ویل دا مسله منسوخ شوې ده په جهاد باندې او داسې ډېر مثالونه پرې را روان دي انشاءالله بله فایده یاده کړئ قرآن کې 3 قسمه خبرې دي کمی موږ ذکر کړي څوک عقیده د پخوانو امتونو قصې او احکام قرآن 3 برخې دي یا خو د عقیدې مسله ده یا د امتونو قصې دي د منافقانو حال بیانېږي د صحابه کرامو خبرې دي یا دا دي خبر دی او یا حکم دی حلال او حرام په دې کې نسخه په کوم قسم کې راتلی شي په احکامو کې حلال او حرام کې عقیده کې خو نسخ نشي راتلی یعنی دا نشي کېدی چې الله موږ ته اوله کې یو شان عقیده خو ولي بې بدله کې وي عقیده داسې نه ده داسې ساتي عقیده خو اصل دی زموږ شریعت پرېږده څومره انبیا چې راغلي دي او کتابونه پې الله نازل کړي دي او شریعتونه یې ورکړي دي زموږ د ټولو عقیده یو شان ده اخبارو کې که چېرته نسخ راشي بیا به مسله څه جوړه شي بارک الله فیک او د تېر شوي کال په شان ماته ښکاري چې بیا دا ملګری ټول نه تکړه دی قیسو کې او په اخبارو کې که نسخ راغی دا ناممکنه چې الله په خبرو کې دی شي ولې ځکه چې دا دروغو کې راتلی شي لکه یو سړي نن قصه وکړه سبا وایي داسې نه ده هغه داسې وه یاره داسې نه وه او داسې وه او که خیال هم کړی دروغجن سړي قصه چې 10 پیرې بیان کړي 10 پیرې جدا جدا بیانوي کې دروغ ها احکامو کې راځي حلال او حرام کې الله یو شی حلال کړی دی بیا وی حرام دی حرام دی بیا څه وی حلال دی نو نسخه په احکامو کې راځي نه په اخبارو کې راځي او نه په عقیده کې راځي خبله مسله یاده کړئ قرآن منسوخ کوي یعنی قرآن کې یو آیت دی د قرآن آیت منسوخ کوي دا خو واضحه ده قرآن حدیث هم منسوخ کوي لکه حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم مسله ذکر کړې ده الله رب العزت قرآن راولېږو هغه مسله یې څه کړه منسوخ کړو حدیث منسوخ کوي دا هم واضحه ده او دا هم تحقیقي قول دا دی چې حدیث قرآن منسوخ کوي د بعضو ذهن ته دا خبره نه پرېوځي چې څنګه د پیغمبر خبرې قرآن منسوخ کوي موږ وایو دا هله دماغ ته نه پرېوځي چې ته په دې نه یې پوهه چې پیغمبر څه بیانوي پیغمبر څه بیانوي
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. بل دا پیغمبر الله را لګلې د څه دپاره دی؟ د دین د وضاحت دپاره. نو هغه چې دا وضاحت کوي خو د الله په ایزه نه کوي که نه. نو چې هغه یو مسله بیان کړي او هغې سره د قرآن یو آیت منسوخ شي، په دې کې څه دي؟ هېڅ پکې نشته. خو چې د سړي ذهن ورته برابري او په دې مسله پوهوي د هغه دپاره. نو دا نسخه په تورات کې، په انجیل کې، په دې کتابونو کې هم واقع شوی. دې باندې مثالونه راشي انشاءالله درسونو کې. خو یهود ګوره دې نه خبرو چې دا کار شوی دی، خو دا اعتراض د دې دپاره کوو چې یعنې موږ چې نه منو د دې د لاسه نه منو. لکه څنګه چې مخکې خبره تېره شوه، الله وایي کأنهم لا یعلمون، لکه دوی چې نه پوهېږي. ما ننسخ من آیه، که چېرته موږ منسوخ کو یو آیت، او ننسها یا یې هیر کو ستانه. هیر کو څنګه؟ لرې کو. نو لرې کوي څنګه؟ څه وله منسوخ کوي؟ تلاوت یې منسوخ کو. رسول صلی الله علیه وسلم ته ډېر آیتونه داسې یاد وو چې الله ته به یې څه کړو؟ هیر یې کړو. بلکل یې هیر کړو. او دا کیدی نشي چې د یو آیت تلاوت تی پاتې او هغه دی الله بلکل هیر کړي د پیغمبر نه. چې بلکل یې تیری معنی چې تلاوت یې وله څه کو؟ منسوخ کو. نأتي بخير منها او مثلها، نو راوړو موږ غوره د هغې نه یا په شان د هغې، یا به غوره حکم راځي په شان د هغې. نو دلته فایده بله یاده کوي. نسخه چې کله واقع کیږي که نه، دا کله داسې وشي چې د هغې په شان مثال قبله بیت المقدس ته مخ اوس کوم طرف ته که؟ کعبې ته. کم یو کار پکې ګران دی، کم یو اسان دی؟ یو شاید. لکه دلته الله او مثلها. ښه کله داسې شي چې مخکې ګرانو د ګران نه اسان ته واړئ. مثال په یو دا واله، مخکې داسې وه چې د رمضان په شپو کې څوک اوده شو، بس په ده باندې خوراک څښاک کوروالی ټول څه شو؟ حرام شو. دا مسله خو تاسو اورېدلې څو ځایونو کې مو بیان کړې. هغه منسوخ شو په دې چې نه، د نور د ډوبېدو نه واله د سحر د راختو پورې که اوده کېږي او که نه اوده کېږي، خوراک څښاک نزدېکت دا هر څه دي؟ حلال دي. نو کوم یو پکې اسان دی؟ دا دویم اسان شو. نو د ګران نه واوړېدو څه ته؟ اسان ته. کله داسې کېږي چې ګران ته واوړي، لکه شراب څکل مخکې څه حلال و، بیا څه شو؟ حرام شو. کوم یو ګرانه ده؟ دویم ګران دی. نو دلته الله وایي که موږ یې بدل کړو یا به غوره راوړو یا د هغې په شان. چې څوک دا اعتراضات کوي چې ولې او څنګه، د هغوی دپاره جواب ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. آیته نه پوهېږي چې یقینا الله په هر څه قادر دی. د چا چې دا ایماني نو د هغه زړه ته څه اشکال نه راځي. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. آیته نه پوهېږي چې یقینا الله د هغه دپاره باچایي د اسمانونو او د ځمکې ده. وما لكم من دون الله، او نشتی تاسو لره سوا د الله نه من ولي ولا نصير، نه څوک دوست او نه مددګار. ولی او نصیر فرق. ولی هغه چاته وایي مصیبت لري کی، او نصیر هغه چاته وایي چې مصیبت د باندې راشي او دی به تا سره مرسته وکړي او لري کی. الله وایي زما نه علاوه نه څوک ستاسو ولی شته نه نصیر شته. فایده دلته دا یاده کوي
دا انسان ګوره ډېر مسکین او غریب دی که چېرته پې الله رحم او کرم ونه کړو. زمونږ ګوره نه نصیر شتي، نه ولی شتي، نه مددګار شتي د الله نه علاوه. او چې الله یې نه کوي والله که دا ټوله دنیا در سره ودرېږي او ذره برابر فایده دله درکړي دا نشي کېدی. او چې الله یې دله درکوي او دا ټوله دنیا ودرېږي او تا نه یې منع کوي څوک یې نشي منع کولی. ما او تا ګوره ډېر کمزور یو. دا ټول د الله رحم او کرم دی، ټول د الله رحم او کرم. په څو څو ځایونو کې موږ د دنیا بلکل یوازې پرېښودي یو، خو د الله رحم او کرم همیشه دی وي چې هغه مصیبتونو کې په موږ باندې راحت راولي، په هغه تیرو پسې رڼا راولي. او که چېرته الله دا مخلوق ته حواله کړی وی نو څه به دوی ژوند به هغه تاسو بیا اندازه ولګوئ. ساتلی نشي مخلوق نشي ساتلی. من هېڅ نه یو، دا انسان ډېر مسکین دی که چېرته د الله لطف او مهرباني نه وي. دا فایده دی کېده که سوچ پکې وکړي. اوس الله رب العزت منع کوي اهل کتاب، مشرکان او مسلمانان ټول چې د پیغمبر نه به ډېر تپوسونه نه کوئ. تپوس ګوره دوه قسمې ښه، یو تپوس د ځان د پوه کولو دپاره، دا ډېر ښه تپوس دی او په دې کې دننه یو دا تپوس هم راځي چې ته تپوس دې دپاره وکړي چې لا نور پوه شي، دا هم ښه دی، دا هم دې کې دننه راځي. بل تپوس دی سوال په طریقه د اعتراض یا استهزاء یا تنګول یا تکبر د لاسه یا خپل علم راښکاره کول، دا د مسلمان شان نه دی. نو د یهودو به د رسول صلی الله علیه وسلم نه قسمه قسم سوالونه کول، مشرکانو به هم ګډې وډې وي. الله رب العزت ټول منع کړو، اهل کتاب هم رټنه هغو له هم ورکړه، مشرکینو له هم او مؤمنانو ته یې پکې هم ادب وښو چې تاسو به هم ګوره بې ځایه تپوسونه نه کوئ. ګوره ام تريدون، آیا تاسو غواړئ ان تسألوا رسولکم چې تپوسونه وکئ د خپل رسول نه، کما سئل موسی من قبل، لکه څرنګه چې تپوسونه شوي وو د موسی علیه السلام نه د دې نه مخکې. څنګه چې بني اسرائیلو موسی علیه السلام تنګ کړی و، داسې ګوره تاسو له خپل پیغمبر هم تنګول غواړئ. هغو خو ډېر ګډوډ تپوسونه کړي وو که نږدې پکې یو څو مثالونه تیر شو. وایي ځکه ته رښتینی یو الله دې موږ ته راښکاره شي او داسې دې وشي او دغه دې وشي. الله وایي تاسو هم ګوره دغه مطلب دی که دا پیغمبر تنګوئ. دلته دا فایده یې ده که هر هغه سوال چې په هغې کې مصلحت نه وي، په هغې کې فایده د دنیا یا د آخرت نه وي، هغه پرېږده. هسې د ځان نه هوښیار او چاقونی مه جوړوه. دا یو نیم چې سوال کوي ته به وایي چې یا الله اوس درته څه ووایم. سوال چې کې فایدهمند سوال کوه. دلته ګوره الله هغه سوالونو باره کې زورونه ورکوي چې په طریقه د اعتراض وي، د ځان د پوه کولو لپاره خو کولی شي سوال. بله دا یاده که سوال چې کوئ که نه خو خفه نه شي، دا په ډېر احترام سره وایم. زموږ په د اکثرو پښتنو کې دا کمی دی چې موږ د سوال هغه صیغه، هغه نس، هغه صحیح نشي جوړولی چې په هغې کې ادب او احترام. یو سوال مې کو دا مړه په طریقه سوال چې کې د هغې دپاره سړی سوچ وکړي زه به څه وایم، په څه طریقه هغې دپاره سړی الفاظ غوره کړي. بل داسې سوال، داسې الفاظ چې یو څو د شمار او زما سوال پکې ټول راشي. مخکې ورځ کې ما ته یو کس ټلیفون وکړو، زما سوال دی ډېر ضروري، ما ورته ویل مختصر یې وکړه، مازدیګر ټیم زه مصروف وم. و 11 منټه به راکښېنه، نو ما په دې خو کتاب لیکلی کېږي، 10 منټه سوال باندې خو کتاب لیکلی کېږي. ما مختصر یې که نه نه وی مسله اوږده دی، زما بسم الله به وکړه، ان الحمد لله ورسره ما وله کې ووایه، ځکه دا پوره تقریر دی. ده چې دا سوال وکړو که نه، چې کله سوال ختم کړو ما ختم دی که ویاو، ما ورته بیا ووایم د دې طریقه دا وه، دا په 1 منټ کې کېدو. هسې دې خبره واغېږله را واغېږله،
او هغه جمعه ته ده ووي او جمعه ورته ده ووي او جو هغه جو تا ته پته ده جو جمعه جو بیا وي چې بس زه به تپوس وکړم او جو هغه جو او جو سوال چې کې اول ورته ذهن جوړ که مخامخ سړي سره دومره وخت نشتي چې هغه به د هر چا 10 منټه سوال اوري او 15 منټه به سوال اوري بس سوال فایدهمن دا عجیب پالتو سوال کې لکه یو راغلی وی د دغه قبر کوم ځای کې بي بي حوا ماته وایي بس څه کې جنازه پې کښېږه یعنې تا د سوالونه نور ختم شو د بي بي حوا قبر دی اوس معلوموي چې دا کوم ځای کې دی ښه یو راغی وي د موسی علیه السلام د دې خور څه نوم و دا چې د دریاب په غاړه روانه پالتو سوالونه یې که لکه په سلفو کې په یو علم پسې یو کس راغلی او غالبا امام شعبي رحمه الله وی د دې بي بي حوا او د آدم علیه السلام نکاح چا تړلې وه او ناشنا جواب ورکړو وایي زه پکې نه وم یعنې که زه په هغه نکاح کې ناست وی جمعه به راته ویلی و چې نکاح چا تړلې ده خو زه خو په هغه نکاح کې نه وم ښه دغه شان د یو نه تپوس شو د سلفو کې عالم نو چې یو سړی لکه احرام کې یو سړی ګریږي ضرورت را پیښ شو ځان ګرولی شي دا صحیح سوال دی که نه غلط دی هغه ورته یې ګرولی شي وایي څومره هغه ورته وایي چې د هډوکي راښکاره شي بس لکه یو نیم سوال یو پیر د دغه نه تپوس شي شیخ ابن عثیمین رحمه الله وی په دې بعضو بسکټو باندې تصویر ویستی شوی خیر هم کړی دی بسکټ د ده نه چې کولاو کې د بسکټ کې دننه داسې کارټون غونته کې جوړ کړی دې سره به څه کوو وایي ماتې که خورئ څه ورسره کوې ماتې که یا چیکي وه چې پته یې ولګي نو دا بعض سوالونه صحیح بې ځایه پالتو سوال چې کوئ په طریقه فایدهمن او مخکې راوله خبره ذهن کې تیاره ساته ومن يتبدل الكفر بالإيمان او څوک چې کفر واخلي په بدله د ایمان کې فقد ضل سواء السبیل نو یقینا دی ګمراه شو د نیغې لارې نه ود كثير من أهل الكتاب خوښی ډېر د اهل کتابونه لو يردونكم من بعد ایمانکم کفارا ارمان دی چې تاسو واپس کي وروستو د ایمان ستاسو نه کفر کوونکي اهل کتاب دا خوښی چې موږ د اسلام نه بعد څه وکړو کفر وکړو نو هوښیار اوسئ ګورئ اوس هم د اهل کتابو ټول کوششونه په څه روان دي چې موږ د اسلام پرېږدو قسمه قسم کوششونه اوس هم روان دي او دا به د قیامته پورې روان ولې حسدا من عند انفسهم د وجې د کینې نه د طرف د نفسونو د دوی نه د حسد د لاسه من بعد ما تبین لهم الحق وروستو د دې نه چې ښکاره شوی د دوی ته حق حسد کوي وروسته دی نه چې حق ورته واضح دی او موږ لږ ساعت مخکې وایي چې دا دلیل په څه دی چې موږ په حق یو فاعفو واصفحو نو معافي کوئ او مخ واړوئ د دوی نه حتی یأتي الله بأمره تر دې چې الله به راولي خپل حکم ان الله على كل شيء قدیر یقینا الله په هر شي باندې قادر دی بعض علما وایي الله چې دلته ویلي چې معافي کوئ او مخ د دوی د سزا نه واړوئ دا منسوخ شوی منسوخ شوی دی په څه وروستو په هغه ایتونو چې به یې کې د جهاد حکم شوی دی نو دې ټیم کې لا د جهاد مسله نه وه راغلې نو الله وی بس صبر کوئ کمزور یې او بعض علما وایي نه دا منسوخ شوی نه دی دلته مطلب دا دی چې د دوی د خبرو له دومره توجه مه ورکوئ طبیعت پې خپل مه خرابوئ مه د دوی سره په سپکو خبرو کې نښلئ مخ ترې واړوئ خپله دینداري کوئ نو دا حکم خو اوس هم دی دی که نه دی دی دې ځای کې یو لویه فایده دا به اخرنۍ فایده ذکر کړو
مؤمن هوښیاري او اسلام موږ ته هوښیارتوب ښیي. دلته اوس ګوره چې مسلمانان کمزوري دي نو وایي مخ ته واړوئ، هر ځای کې ټوپونه مه وه چې هر ځای کې د بس د بریتونه وینې ساسي او زه به دا کوم او زه به داسې وکړم. مسلمانانو حالاتو ته به کتې کېږي. مکي دور کې مسلمانانو جهاد کړی نه دی کړی، ولې؟ کمزوري. نو حالاتو ته به ګوري، د هغې مطابق به د دشمن سره بیا هغه طریقه کې یا هغه کار به کوي. حالاتو مطابق به د هغه سره چلیږي، ځان به نه خرابوي. دلته چې مسلمانان کمزوري دي نو الله ورته څه وایي؟ وایي مخ ته واړه. دی ورته ونه وایي چې جهاد ورسره وکوئ، ځکه چې مسلمانان څه دي؟ کمزوري دي، لا د جهاد حکم نه دی راغلی. په دې به اکتفا وکړو. انشاءالله سبا به شروع کوو د 1